الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت یو دیرشمه برخه. په تېره برخه کې مو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت عظیم فتوحات او غزاوې بیانولې چې په هغو کې مو د قادسیې د جنگ بیان شروع کړی و. تر دې ځایه مو رارسولی و چې د ماښام د لمانځه پر وخت باندې سعد رضی الله تعالی عنه امر وکوئ چې لښکر دې منظم او مرتب سي، ځکه مسلمانانو ټوله ورځ جنگ کړی و او اوس سره پاشلي او غیر منظم دي. د دې دپاره چې لښکر بیرته تنظیم او سره یو ځای سي، لښکر پر شا ولاړئ چې د نور جنگ دپاره تیار او آماده سي. په دغه وخت کې د پارسیانو لښکر هم د نوې حملې د ترتیبولو دپاره پر شا ولاړئ، هغه هم د نور جنگ دپاره آمادګي نیسي چې دغه د بیا آماده کېدلو وخت د جنگ موقتي بندېدل هم ول. سعد رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر په ترتیبولو مشغول سو او امر یې وکوئ چې تر څو زما د طرفه مو څلورم تکبیر نه وي اورېدلی، حمله به نه کوئ. دغه وخت نو لمر اولیدلی دی، خو تر اوسه روښنایي ده. سعد رضی الله تعالی عنه لښکر لیدلی سي. کله چې سعد رضی الله تعالی عنه اول تکبیر ووایي، خلکو د ضروریاتو په پوره کولو او آماده کولو شروع وکوله. هلته د پارسیانو دا خیال سو چې مسلمانانو په نوې حمله شروع وکوله، نو پارسیانو هم د حملې دپاره ځانونه تیار کړل او رارهي سول. قعقاع رضی الله تعالی عنه ولیدل چې پارسیان رارهي دي، نو وردمخه سو او حمله یې پر وکوله، ځکه ده لیدل چې هغه رارهي دي او دلته مسلمانانو پوره ترتیبات نه دي نیولي. د ده سره دا فکر پیدا سو چې هغه به راورسیږي او دلته به د دوی د منع کولو دپاره څوک نه وي تیار. نو قعقاع رضی الله عنه او د ده ملګرو چې د بنو تمیم د قبیلې څخه ول، پر پارسیانو یې حمله وکوله. سعد رضی الله تعالی عنه چې عمومي قمندان دی ویلیدل چې قعقاع رضی الله تعالی عنه بې له اجازې په جنگ شروع وکوله او د امیر او قمندان بې اجازې حمله کول ګناه ده او د لښکر د شکست سبب هم ګرځي. نو سعد رضی الله تعالی عنه د ځانه سره وویل: اللهم اغفر له وانصره فقد اذنت له وان لم يستأذن. یعنی الهی قعقاع ته بخښنه وکړئ او نصرت یې وکړئ، ما ده ته د جنګ کولو اجازه کړې ده که څه هم د اجازه ونه غوښتله. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر دې وبېرېدی چې الله جل جلاله وقعقاع رضی الله عنه ته عقاب او عذاب ورنکړي چې بې له اجازې حمله وکوله. نو ځکه سعد رضی الله تعالی عنه اجازه وکوله. پارسیانو نور هم مخ ته راتلل شروع کړل او وار په وار را دمخه کېږي. بنو اسد قبیله هم بې له اجازې وردمخه سول او په حمله یې شروع وکوله. سعد رضی الله تعالی عنه بیا هغه خبره وکوله او د ځانه سره وویل: اللهم اغفر لهم وانصرهم فقد اذنت لهم وان لم يستأذنوا. هره ډله چې به د خپل قمندان او د خپل مشر تر اجازې د مخه په حمله باندې پیلېدل، نو سعد رضی الله تعالی عنه به دلته د ځانه سره اجازه ورته کوله. نور لښکر د سعد رضی الله تعالی عنه و تکبیر ته معطله ول، خو هلته د دوو لښکرو ترمنځ دغه کشنۍ حملې شروع شوې تر څو خلکو د ماخستن لمونځ ادا کوي. د ماخستن تر لمانځه وروسته سعد رضی الله تعالی عنه څلورم تکبیر ووایي، نو عمومي حمله او هجوم شروع سو. جنگ شدید سو او تاریکه هم زیاته سوه. کم کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنه پر شاوخوا ولاړ ول، کرار د جنگ و میدان ته ورنږدې کېدل، ځکه هغه غواړي چې جنگ وویني او په جنگ کې څه پیښیږي هغه په خپلو سترګو وویني. تر څو چې سعد رضی الله تعالی عنه یوازې پاته سو، ټول خلک ځین ولاړل. فقط د ده سره یو کوچنی هلک ورسره پاته سو چې عمر یې د 15 کلو په شاوخوا کې و. اوس د سعد رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک نسته چې حال او خبر ورته ووایي، یا یې دی رضی الله تعالی عنه ولیږي چې ورسه حال راوړه، او دی رضی الله تعالی عنه هم د تاریکۍ او د تورې شپې په سبب باندې شی نه ویني. نو یې دغه کوچني هلک ته وویل
چې ولاړ سه وګوره چې هلته څه کیږي. هلک ولاړی د جنگ میدان ته ورنږدې سو، جنگ یې ولیدی او بیرته رالی. سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې چیش دې ولیدل؟ هلک وویل خلک مې ولیدل چې لوبې یې کولې. سعد رضی الله تعالی عنه وویل دا لوبې نه دي بلکې حقیقي جنگ دی. نو ټوله شپه تر سهاره پورې جنگ دوام درلودی. تاسې دې جنگ ته فکر وکوئ چې هیڅ وقفه او درېدل نه لري، فقط د ماښام او ماخستن په مابینځ کې د ترتیب او د تنظیم دپاره یوه وقفه راله او جنگ قطع سو. د سهار د لمانځه څخه شروع سو او بیا تر لمر لوېدو پورې جنګ وسو. بیا د ماخستن څخه تر سهاره پورې دوامي جنگ بیا وسو. د لږ راحت او ناستې دپاره بیا هم په مابینځ کې وخت نسته. تاسې فکر وکړئ ټوله ورځ او ټوله شپه جنگ او د هره طرفه څخه خطرونه دي. په لیلة الحریره کې که ستاسې په یاد کېږي داسې جنگ او وژنې وې چې نه مسلمانانو او نه پارسیانو مثل لیدلی و. پارسیانو چې بیا په وروسته کې بیان کوئ هغو به ویل موږ هیڅکله داسې شدید او پرلهپسې جنگ نه و لیدلی. څنګه چې سعد رضی الله تعالی عنه په دغه شپه د هغه ناروغۍ په سبب باندې چې دته پیښه وه د جنگ اداره په خپله نسوی کولی، نو د جنگ اداره کول او تنظیمول د قعقاع ابن عمر رضی الله تعالی عنه په لاس کې ول. د شپې په اخر کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د یوې ډلې سره د جنگ د میدان څخه د شام طرف ته ولاړی. هلته یې دغې ډلې ته ښوونې او تعلیمات وکول او د سپېدو د چاودلو سره بیرته د میدان جنگ پر طرف حرکت راوکوئ. که څه هم دوی په خپله د هغه پخواني لښکر یو حصه وه، مګر اوس نوي بیرغان ورسره دي. لږ وخت وروسته د کومکي لښکر پر قسم باندې ډله کومک را رهي دي او په لوړ آواز باندې تکبیرونه وایي. دغه کومکي ډلې خلاصېدل نه لري. د دغې کومکي ډلو په لیدلو سره فارسیان نور هم وارخطا سول. دغه کار د دشمن پر معنویاتو او پر روحیاتو باندې ډیر تاثیر اچوي. د دشمن روحیات ضعیفه کیږي او د تیښتې خواته یې میلان پیدا کیږي. نو د دغه کومکي ډلو په راتللو سره فارسیان نور هم وارخطا کېدل. په خپل منځ کې یې سره ویل چې په هغه 12,000 مو څه نسوای کولی او اوس دغه د پرلهپسې کومکونه نور هم ورته را روان دي. فارسیان نه پوهېږي چې اوس څه ورسره وکړي. په دغه شپه قعقاع رضی الله تعالی عنه تر خپل تګ د مخه په لښکر کې هم تغییرات راوستلي ول. د لښکر ځایونه وربدل کړل. میمنه پر میسره باندې ولاړه وه او میسره پر میمنه باندې ولاړه وه. قلب شاته ولاړو او شا مخته ولاړه وه، سره اوښتي ول. په خپله قعقاع رضی الله تعالی عنه هم په سهار کې د جنگ میدان ته راورسېدی. نن ورځ پارسیان نوي خلک ویني، هغه د پرون او پخواني خلک نه دي. نو خود په پارسیانو کې بیره او وارخطایي ډیره سوه. قعقاع رضی الله عنه هم د پارسیانو پر مخانو د دغې بیرې او وارخطایي آثار حس کړل. نو یې په مسلمانانو نارې کړل کامیابي هغه چا لره ده چې 1 ساعت زیات صبر وکړي. رښتیا هم ټول جنګونه که سیاسي وي که اعلامي وي او که حربي وي ثبات او استقامت غواړي. شکست او کامیابي په آخري ساعت پورې تړلې ده. نو قعقاع رضی الله تعالی عنه چې تجربه کاره جنګیالي او زړور پهلوانو نارې کړل کامیابي هغه چا لره ده چې 1 ساعت زیات صبر وکړي، ځکه نصرت د صبر سره دی. قعقاع رضی الله تعالی عنه د سپرو یوه ډله ورسره ملګرې کړه. خپله حمله د رستم چې د پارسیانو لوی پهلوانو د هغه پر طرف شروع کړ. جنگ نه بلکې شدید جنگ تر ماپښینه پورې دوام درلودی. تاسې فکر وکوئ د پرون سهاره څخه جنگ شروع دی او تر نن ماپښینه پورې دوام لري. نن ورځ چې د جنگ آخري او 4مه ورځ ده، یوم القادسیه ورته ویل کېدل، یعنی د قادسیه ورځ. د پارس په لښکر کې 2 لوی قمندانان ول چې یو پیروزان نومېدی او بل هرمزان نومېدی او د لښکر پر میمنه او پر میسره باندې ولاړ ول. څنګه چې په جنګ کې ډیر فشار پر دوی باندې رالی او د حملو د شدت په سبب باندې وار په وار شاته تلل. قعقاع رضی الله تعالی عنه ولیدل چې د لښکر 2 طرفه شاته ځي. نو یې امر وکوئ چې د لښکر پر قلب باندې هم حمله شدیده کړي. او قعقاع رضی الله تعالی عنه په خپله پر قلب باندې حمله وکوله
او نیت یې دی چې په خپله رستم ته ځان ورسوي. واقعا هم مسلمانان او د مسلمانانو جنګیالیو قهرمانانو د قهرمان قعقاع رضی الله تعالی عنه په مشرۍ باندې او د ده په قمنداني باندې وکولی سوای چې د پارسیانو په لشکر کې لار او کوڅه جوړه کړي تر څو په خپله رستم ته ورورسېدل. مګر دلته تر قعقاع رضی الله تعالی عنه د مخه د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو نفر چې نوم یې هلال ابن علقمه رضی الله تعالی عنه هغه رستم ته ورورسېدی او رستم یې مړ کړی. د پارسیانو باچا رستم ووژل سو. دا خبر په پارسیانو کې نشر سو او په تیښته باندې شروع وکوله. جالینوس چې د پارسیانو لوی قمندان و هغه پوه سو چې د پارسیانو تیښته زموږ د ټول لشکر هلاک او تباهي ده. هلته د لشکر شاته یوه لویه ژوره واله وه چې پر هغه واله باندې د پارسیانو د طرفه یو پل تړل سوی و او پارسیان پر دغه پله باندې رااوښتي ول. جالینوس دستي د یوې ډلې سره دغه پله ته ځان ورسوی او هلته د پله ساتنه کوي. دا د دې دپاره د پله ساتنه کوي چې د پارسیانو لشکر تر واوړي او مسلمانان یې کار ورونه کوي. د پارسیانو مات سوی لشکر پر دغه پله باندې اوړي او تښتي. پارسیان پر دغه پله باندې تیریږي. جالینوس او د هغه ډله حفاظت کوي. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لشکر د جالینوس سره په جنگ مشغوله دي د پارسیانو د لشکر ډیره حصه تر پله واوښتله او هغه کسان چې تر پله نه دي اوښتي د ولې پر لوړ او کښته طرف باندې وتښتېدل یا څوک پکې ووژل سول. کله چې جالینوس ولیدل چې د لشکر ډیره حصه تر پله تېره سوې ده او لږ نفر پاته دي نو په خپله جالینوس او ملګري یې تر پله واوښتل. د دوی د تېرېدلو سره یو ځای د مسلمانانو د قمندانانو څخه یو نفر چې زهره ابن حویه رضی الله تعالی عنه نومېدی پر دغه پله باندې پسې ورتېر سو. کفارو ته دونه وخت او موقع نه کوله چې پل قطع یا پرې کړي. د جالینوس د تېرېدلو سره یو ځای زهره رضی الله تعالی عنه پسې ورواوښتی. اوس جالینوس زغلي او زهره رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې دی. هغه زغلي او دی په پسې دی. دغه تیښتې او تعقیب پوره 3 ورځې ونیولې. دننه د پارس په مځکه کې پرله پسې دغه ځغاسته دوام لري. یو تښتي او هغه بل په پسې دی. دا خو معلومه خبره ده چې د قمندانانو او د پهلوانانو سره به ډیر ښه او روزل سوي آسان ول نو خود یو په بل پسې نسي وررسېدلی. جالینوس چې خپل مرګ ویني هیڅ نه دریږي او زهره رضی الله تعالی عنه بیا د ده مرګ دی نه ځین راګرځي سم په پسې دی. 3 ورځې پرله پسې دغه تیښتې او تعقیب دوام وکړي او په اخر کې پس دغه عجیبې تیښتې څخه زهره رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی او جالینوس د کفارو د پارسیانو لوی مشر او لوی قمندان یې په یو پله ووژئ. کم کفار چې تر پله اوښتي ول په هغو پسې د مسلمانانو د لشکر یوه ډله د ضرار ابن ازور رضی الله تعالی عنه په مشري باندې تر پله ورتېر سول او قعقاع رضی الله تعالی عنه د هغه پاته لشکر په ترتیبولو او تنظیمولو باندې مشغوله شو. خو دغه تر پله اوښتي مسلمانان د ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه په مشري وکولی سوای چې د پارس په هغه تښتېدلو قمندانانو پسې ورورسېږي. کم چې د پارسیانو هغه لوی بیرغ چې د هغه بیرغ نوم ترکیش کابیان و نو دغه د صحابه کرامو کشنی جماعت دا په دغه بیرغ پسې سول چې د دې بیرغ بیان مخکې درته سوی و چې 12 متره یې اوږدوالی و او 8 متره یې ارتفاع او جګوالی و او د پړاونګانو د پوستو څخه جوړ سوی و. نو ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه وکولی سوای چې د پارسیانو دغه عظیم بیرغ ته سقوط ورکړي او دا خو تاسې ته معلومه وه چې په جنګ کې د بیرغ ولیدل او د بیرغ چپه کېدل ډیر حتمی او ضروري دی. کم بیرغ چې ولویږي هغه پر دې دلالت کوي چې دغه نفرو او دغه بیرغ او د بیرغ اخیستونکو ماتې وخوړل او که بیرغ نسو چپه نو بیا شکست او ماتې نه منل کیږي. نو دغه ډلې د صحابه کرامو وکولی سوای چې بیرغ راچپه کړي او په غنیمت کې ځینې واخلي. د پارسیانو هغه لوی بیرغ ولوېدی او دوی د پارس په مځکه کې شاوخوا سره وپاشل سول او وتښتېدل.
د پارسیانو په دغه لوی شکست او د مسلمانانو په دغه عظیم نصرت او په لویه کامیابي معرکة القادسیه پای ته ورسېدل. د پارسیانو تر شکست وروسته سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو زیری کوونکی و امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورولېږئ چې هغه ته زیری وروړي چې دغه عظیم فتحه په قادسیه کې د مسلمانانو په نصیب سوه. هلته په مدینه منوره کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا عادت و چې هره ورځ به د عراق و عمومي او لوی لارې ته راوتی. د سهاره څخه تر ماپښینه پورې به د خبر راوړونکي یا د پوسته رسان انتظار کوئ. نو خود هره ورځ د جنگ حالات او خبرونه ورته راتلل چې ډیر شدید جنگ روان دی. څنګه چې په دغه ورځ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا امید و چې نن به جنگ پای او نتیجې ته رسېدلی وي. نو ماپښین هم نه ولاړی، نور هم د خبر راوړونکي په انتظار ولاړ دی. خو هغه زیری کوونکی چې سعد رضی الله تعالی عنه رالېږلی دی داسې څوک دی چې تر اوسه یې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه نه دی لیدلی او په رنګ یې نه پیژني. اوس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ښار د باندې راوتلی دی او د عراق پر عمومي لار باندې په انتظار باندې ناست دی، زیری کوونکی راورسېدی او تر عمر رضی الله تعالی عنه تیر سو. عمر رضی الله تعالی عنه پوه سو چې دغه سړی د عراق د طرفه څخه راغلی دی، نو پسې راولاړ سو. خو هغه سړی یې نه پیژني، رهي دی، خپله لار پسې پوره کوي. عمر رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي او نارې پر ویي، وایي سړی د کومه ځایه رالې؟ دی وایي د عراق راغلی یم. وایي سړی کوم خبر دې راوړی دی؟ دول فتحه ده فتحه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ځانه سره وویل الحمدلله. مګر سړی سپور دی او د مدینې منورې پر طرف باندې ډېر چابک رهي دی، نه په چا سر ګرځوي او نه نور حال ورته وایي. حضرت عمر رضی الله عنه تر شا پسې ځغلي او پوښتنې ځینې کوي. په دغه ځغستا کې مدینې منورې ته سره ورسېدل او ښار ته داخل شول. په ښار کې خلک و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته سلام ور او ورته وایي السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین. زیری کوونکی دلته وشرمېدی ځکه دی سپور دی او تیز رهي دی. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه تر شا پسې ځغلي. نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته مخ راواړوئ او ورته ویې ویل الله دې در باندې ورحمېږي، زه به دې خبر کړی وای چې زه امیر المؤمنین یم، راته ویلي به دې وایي چې زه امیر المؤمنین یم. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل لا بأس علیک یا اخي، وروره پر تا څه ملامتیا نشته، هېڅ فکر مه کوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د قادسیې په فتحه ډېر زیات خوشحاله سو، ځکه یو خو دغه جنگ د مسلمانانو د هغه لوی جنګو څخه و او بل په دغه فتحه سره د ټوله پارس د نیولو دپاره دروازه خلاصه سوه. اوس د مدینې منورې څخه بیرته عراق ته ځو. د بابل او د کوفې فتح کېدل. هغه پارسیان چې د قادسیې په جنګ کې وتښتېدل په بابل ښار کې سره یو ځای سول. بابل په عراق کې د یو ښار نوم دی. د دغه یو ځای سوو پارسیانو مشر او قومندان پیروزان و او د مسلمانانو د مقدمې قومندان چې زهره ابن حویه رضی الله تعالی عنه هغه پسې ورورسېدی او د دوی سره جنگ شروع کړي. خو پارسیانو ته په یوه ساعت کې ماتې ورکړه، حتی پوره یو ساعت هم نه و تېر سوی چې بابل ښار فتح شو. په خپله پیروزان د پارسیانو لوی قومندان نیهاوند ته وتښتېدی او هغه مات سوي لښکر چې د ده سره ورسره ملګری و ځینې یې کوپې ته ولاړل او ځینې نیهاوند ته ولاړل. دغه کوپه دغه اوسنۍ کوپه نه ده بلکې بل ښار و چې کوپه ورته ویل کېدل. زهره رضی الله تعالی عنه اول د کوپې پر طرف پسې رهي سو. هلته یې د پارسیانو د پاته لښکره سره بیا جنګ وکوی. د هغو قومندان ووژل سو او پارسیانو ماته وخوړله. کوپه هم فتح سوه او تښتېدلي پارسیان ټول په نیهاوند کې سره یو ځای سول. د مسلمانانو د لښکر د مقدمې قومندان زهره رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رارسېدلو په انتظار دی. د هغه د انتظار دپاره دلته په کوپه کې پاته سو، نور مخته نه ځي څو سعد رضی الله تعالی عنه د پاته لښکره سره راورسېدی. سعد، زهره، قعقاع او نور اسلامي قومندانان رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره یو ځای راورسېدل. اوس مشوره سره کوي.
په مشوره کې دوی دا سره وویل چې د مدائن ښار پر طرف باندې چې د پارس پایتخت دی و هغه ښار ته لار اسانه ده د اوس دپاره به نهاوند ښار پرېږدو د پارس پایتخت مهم دی ځکه که پایتخت فتح کړل سي د پارس ټول مملکت رېږدي نو ټولو قمندانانو پر دې فیصله وکوله چې پر پایتخت به حمله وکړو پارسیان په نهاوند کې سره یوځای سوي دي مګر مسلمانانو د مدائن چې د پارس پایتخت دی د حملې اراده وکوله پارسیان چې د مسلمانانو په دغه نیت او اراده باندې خبر سو ډېر وارخطا سول که څه هم هغه قواوې چې په پایتخت کې موجود وې قوي او ډېرې وې مګر بیا هم په هغه اندازه نه وې چې په نهاوند کې سره یوځای سوي وې نو خود پارسیان وارخطا سول چې مسلمانانو نهاوند پرېښوی او پایتخت او مدائن ته روان شول د پارسیانو د پایتخت یا د مدائن د ښار فتح کېدل مسلمانان د مدائن حدود یا اطرافو ته ورسېدل مدائن داسې یو ښار دی چې شرقي طرف ته یوه لویه واله ده او غربي طرف ته هم یوه لویه واله تېره سوې ده د ښار په مابینځ کې هم یوه لویه واله تېره سوې ده چې د ښار شرقي طرف او غربي طرف سره جلا کوي اوس مسلمانان د غرب له طرفه څخه یعنی د مغرب د طرفه څخه وررهي او د کسرا قصر د ښار په شرقي طرف کې واقع دی چې بیت الابیض سپینه ماڼۍ یا ایوان کسرا ورته ویل کېدل مسلمانانو چې د مدائن د ښار اطرافو ته ځانونه ورسول د هغه ځایه څخه بیت الابیض ولیدی د لیرې څخه معلومیږي چې په هغه وخت کې بیت الابیض ورته ویل کېدل یعنې سپینه ماڼۍ ودرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه نارې کړل ول الله اکبر الله اکبر دا دی د کسرا سپین کور دا هغه ځای دی چې الله جل جلاله یې د فتح وعده را سره کړې ده او رسول صلی الله علیه وسلم په خپل قول کې صادق دی مسلمانانو د ده سره یو ځای تکبیرونه وویل د ضرار رضی الله تعالی عنه په دغه خبره کې و هغه حدیث شریف ته اشاره وه چې امام مسلم یې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله به بیت الابیض د کسرا کور فتح کړي نو د هغې وعدې وخت اوس راورسېدی او مسلمانان ډېر خوشحاله ول چې دغه فتحه د دوی په لاسونو سره کیږي او نبوي وعده به پای ته رسیږي او ظهور به کوي د مدائن محاصره د هجرت په 15 کال د ذوالحجې په میاشت کې شروع شوه سعد رضی الله تعالی عنه د مدائن په شاوخوا کلیو او قریو کې لښکرې ولېږلې او هغه کلي بې له جنګه تسلیمېدل دغه اطرافي خلکو به مسلمانانو ته ویل چې زموږ سره د جنګي خلکو معامله مه کوئ ځکه زموږ هم نه کسرا خوښ دی او نه په هغه راضي یو خو هغه موږ پر ځینو کارو یا د ځینو کارو په کولو باندې مجبوره کړي وو نو زموږ سره اساني وکوئ مسلمانانو د لښکرو عمومي قمندان سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ هغه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ او د دغو خلکو په باره کې مشوره ځینې غواړي چې دغه خلک خو تر اوسه د کسرا ملګري ول او اوس وایي چې زموږ د کسرا څخه ښه نه راځي او نه په هغه باندې خوښ یو خو موږ د مجبوریو د کسرا اطاعت کوو او اطاعت مو کوئ نو اوس د دغو خلکو سره څه وکړو حضرت عمر رضی الله عنه د اصحاب کرامو مشران سره یو ځای کړل او د هغو سره مشوره وکول او ورته ویل چې دغه خلک جنګي مشر او قمندان نه لري او جنګ هم نه کوي آیا د جنګي عسکرو معامله ورسره وشي او که د صلح غوښتونکو خلکو معامله ورسره وشي د اصحاب کرامو مشوره دا سوه چې د اهل ذمه معامله دې ورسره وشي یعنی جزیه دې ځینې واخیستل سي او دوی دې پرېښول سي مالونه دې د دوی وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سعد رضی الله تعالی عنه ته خط راولېږئ چې د اهل ذمه معامله ورسره وکوه د دوی ټول مالونه دوی ته ورپرېږده فقط جزیه ځینې واخله دغه خبر چې مسلمانان فقط جزیه اخي او نور په موږ کار نه لري شاوخوا په ټوله منطقه کې نشر سو او د هره ځایه خلک اوس د پارسیانو د ښارو خلک په خپله راځي او جنګ نه غواړي فقط جزیه تاویلوي نو د مدائن شاوخوا کومې منطقې سوې ټوله فتح سوې او مسلمانانو ته بې له جنګه تسلیم او تابع شوې فقط دغه یو د مدائن ښار پاته دی چې عمومي مرکزي ځای دی یزدجرد ولیدل چې دا د پارس باچا دی
یزدجرد ولیدل چې د اطرافو او شاوخوا خلک ټول د ده څخه واوښتل او د ده کومک نه کوي، نو یې د مدائن غربي طرف ته حرکت وکوئ. یعنې د مدائن غربي طرف یې پرېښوئ. د مدائن ټول خلک او لښکر تر هغه ولې واوښتل چې د مدائن په منځ کې تیره سوې وه او د مدائن شرقي طرف ته نقل شول. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ پاته برخه د سیرة الخلفاء به په راتلونکي حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.